صدام حسین ورته لږ نیغ شوی امریکې ته سی ورسره وکړه بیا ستا د اسلام دا بې غیرت ملکونه ټول امریکې سره ملګري شو امریکې له سترګې برندې کړې مونږ ټول امریکې سره ملګري شو چې ښه تا ماما سره چک واچولو دا د امریکې تالي سټ چې وو دا ټول د هغه خلاف صدام زما د ترور زوی نه دی او نه مې د ماما زوی دی خو زما ایمان دا دی زما یو استاد او زمونږ هر سهار سو هغه به وی چې جو کتا انگریز کو کاٹے اس کا منہ چومنا چاہیے جو کتا انگریز کو کاٹے اس کا منہ چومنا چاہیے کم سپے چې په انگریز چکو لګی خله سپوي حالانکه د سپي خله سپول ناروا دي پلیت شی دی ویلا انگریز د سور نه زیات پلیت دی چې سپی په چکو لګی دا سپي خلم سپکا کم سپی چې په امریکا چکو لګی دا سپي خله سپول پکار دی نو صدام حسین خو متیازم خپل پکار دی دی بے غیرت ہوتا بیت المقدس قبل اول و د مسلمانانو قبل اول هغه بیت المقدس نن د یهودو په قبضه کې دی یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي چې یهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ورسره په مچوغنو باندې مقابله کوي مچوغ نه پیژنئ هغه په مچوغنو ولي او هغه په کلاشنکوف چلی نن یو صدام حسین دی ټوله دنیا د امریکې مرګري ده صدام حسین خو یو جایزه خبره ده چې زه د کویت نه فوج وباسم خو ته زما د قبل اول نه فوج وباسه ته اسرائیل هلته نه لرې که زه به کویت نه خپل فوج وباسم خبره خلاصه نه برش صاحب وای برش صاحب چې اسرائیلو خبرې در سره نه کوم زما به منې او ورته وایي ستا نه خپل خدای ته ویلي دي انشاءالله بابیل به راځي او امریکا به خدای تباه کوي ما خپل خدای ته ویلي دي نن د عربو ځمکه داسې بیت المقدس داسې دا ستا د پاکستان حال په ملک کې درته فساد او انتشار ټول امریکا جوړوي څومره فسادونه چې ستا په ملک کې کېږي دا د امریکې په ایما کې شیعه سني فساد دا امریکا کوي څومره لټریچر د سني خلاف او د شیعه خلاف چې لیکلی کېږي دا امریکا کوي دا فساد دی جوړوي شیعه سني اختلاف چې دی زه به ورسره کوم په دلایلو به یې وام لیکن څومره فساد چې کوي دا امریکا کوي مونږ د امریکې غنمو او د هغې چایو چینو ړانده کړي یو او بیا هغې نه هم ګزاره نه کېږي ستا د ملک ټولې فیصلې د امریکې په ایما کې زمونږ دا مولیان راټول شوي شریعت بل چغې شروع کړي ما وی هلکه صدر بوش سره هم خبره کړې ده و صدر بوش څنګه ستا اسمبلي خو د صدر بوش زیر مرهون ملت او صدر بوش چې څوک غواړي هغه لرې کړي چې څوک غواړي هغه کښېنوي څوک یې غوښته هغه یې لرې کړو چې څوک یې غوښته هغه یې کښېنو په پاکستان کې کوي تاسو هغه نه یې چې ابۍ مې لیونی شوه په ترجمې باټینګن غواړي تاسو هغه نه یې نو دې قوم نه عقل الوتی دی هوش ته الوتی دی سړیتوب ته الوتی دی وقتي طور د شیخین ورونه دي که خادي وي او که نه دوی تمبل غږوي بله شپه دلته یو لګیا و یو وزیر پسې بد رد ویل هلکه څه چل وویلې زه ورغلم راته وی چې دا کار دې نه کوم مال خو ټولو نه لوی چینجی خو په تا کې په دې سړک به تللی او راتللی او یو غومه دې جوړه کړې وه خو ستا وزیر له ووټ په دې نیت ورکړی چې دی به زما کارونه کوي نو دې ته لاړ شئ اوس وروستو بیا لاړ شئ چې ما منعک الله تسجد اذا امرتک ولې دې آدم ته سجده ونه کړه قال انا شیطان ویلې انا زه ولې دته سجده وکړم زه ولې دته سجده وکړم تاسو وګورئ د ایران کونسلر چې قتل کړی شو د هغه په جنازه کې نواز شریفو د هغه کم حشر شوی دی په جنازه کې چې پردي موټر کې ته خلکو تختولی د خپل موټر ته یې پرېنو دا ستا د ملک د وزیر اعظم حال دی بیا دا گورنر کم حشر شوی دی بیا دا هغه وزیر اعلی کم حشر شوی دی ته ملک کې امن امان چېرته دی ستا ټول ملک غل دی کم مزدور چې دیاري پیدا کوي هغه ته به ته یو ګنټه ځان سره ودرې نورو خبرو دپاره چې ټاټکی چلی دا ټول د ټاټکي مزدوران دي
که دفترو کې ناستی که په سړکو ګرځي دا غله دي دیاړي پیدا کوي نو غل اغوا کنندگانو تب صاحب سزائے تخت کردار تک پہنچ جائے گا تخت کردار تک اول دیکھ لو تو گورا بیگا یو موٹر نیولے اتانے والے ولے وی شیشے دی توری دفعہ 144 تا چی توری شیشے بنے لگوئی دا توری شیشے ورشا پا صدر کی پا 2000 موٹروں کے لگی دلی دی خو چسترگی سری دی آغا موٹر لخو دی پولیس نزدی ورش نزدی دی ورش خو چا دی چسترگی سری نہیں اونی سی تاکی بند کی اوالات کے واچی دا تلبار کتاب نا پی پرچا کٹ کی تلبار کتاب نا چا دی چسترگی سری دی دا غی موٹر توری شیشی دی تخو نزدی ورشا او ہوئے ورش دفعہ 144 با پا وزیرانو محاوی کی گی کنا که دا ستاسو دا مور ملک دے یا ستاسو دا مور پا داٹ کے راغلے دے که دا وزیر موتر چیشے توری زما دی ولی توری نہیں ما دی ولی نیسے او وزیر دی ولی نیسے تاسو خدای تباہ و برباد دا ملک ستاسو پا وینو باندی سورش تاسو خدای حلاک کا پا دی قانون چلولو باندی پا دی ملک دا سا قانون دے دا ملک دے چاکارے نہیں اشتے پاغل سورا دی پولیس ریمانڈ ڈالی او پا کسٹڈی کے زورندی کی چه د چاسترگی سری آغا سڑیو خوڑا نا کسٹڈی شتا و نا ریمانڈ شتا سڑیو خوڑا ثابت دا ملک دے دا قانون دے نو دا ټول غلا دی اور سڑے دیاری پیدا کئی اگر ورځ راته یو سړی وی زمونږ افسر ماته وی چې هلکه کارونه مارونه پرېږدئ خدایم کور وران کوم دغه وخت دی ورشئ که نه خدای پیژندلی یې چې دا وګیم در باندې 80 روپۍ کیلو کړه تاسو خدای کور وران کړه دې غریبو د خدای بیخ بنیادو دا ټول دوی کړي دا نن چې راته پلاران جوړ کړي دا دوی کړي بله ورځ په دې لار راتلم یو سړي خړې سترګې رانه تاڼه کې مې چپ روان شو چې په سوزکای سور وی پولنگ سٹیشن لدے خلق رسول ماتا دی کتری نیگست خدای نور اور میگ مات تا کڑی ورشاغو پسی چی سوک دی کڑی دی مرین اونیسا پخخت اولا دلتا یو خزاوا چا سر جنگو اسڑی تیوی نسمیگی اغیوی نا بس خزم صاحب پرتوک کے لاس ننستو متیازی پا ٹوکلو پدا سڑی تے پا مخ ادرے گا ویلی چه سم دم دیکھ پا خویق کی ورطا متیاز دفتر و تورشی پرتوک کی لاز لنا بازی متیازیو که پا دا خویق کی ورو چه دا خولا دی پرون سنگا چنگنی ولی و زما پا کسا کے ولاروی او نن ما تاوی چه تا چارا وستے زما دفتر تاسو بی غیرت ہے غیرت در کی نشت خانه و نواب تا چرتا تاسو نزدی ورکلیشی خانه و نواب بلش بدلتا یو سڑی را ما دیشی پارام کینا دغه د پرتغاخ چل می ورته وخود ما دغه متیاز یو کو په داخله کې وواله ما به یو سړی سره منډه والی او ما ته وایي چې ته ولې راغله والله چې په کرسۍ کې چیت کوم دا ټوله وجه څه ده چې تاسو د خدای اسره پرې او د بنده اسرم کړي نو چې د بنده اسرم کړي دا نو پیغمبر ویلی دی چې وکلا الیه کم قوم چې د خدای اسره پرې دی او د بنده اسره والی ځان ته وسپارلی نن سعودی عرب د امریکای اسره اغستې ده حشر بګورئ د مسلمان ملکونو چې انجام به څه کیږي که یو ځلې په عراق باندې حمله امریکای وکړه تاسو به بیا د مسلمان ملکونو حال وګورئ روس لکه په غیرت ورغی روس چا استعفا ورکړه دا پته وکړئ چې د روس وزیر خارجه استعفا ولې ورکړه عزیزانو عرض مې دا و چې کافر ملکونه آخو دا امریکی مرگرتیا دا مسلمان پا مقابلہ کے نہ کئی او مسلمان ملک دا امریکی مرگرتیا دا مسلمان پا مقابلہ کی کئی ذکریہ علیہ السلام قوم نا منڈکڑی او قوم ورپسیو چراوینی سی او مڑی کئی دو چی منڈکی نو دی اونی نا پناہ او غفتا اونی تاوی چی مالا پناہ راکن او اونی دا سی شک شوا او دے پا کی ورننو تو اونی بیا یوزے شو دی قوم سی چلو کو چی دی اونی پا منز آرا کی اخوا چارا ہے کئی منز کی چه دونی مش اللہ پاک پا دیونا کی ہوئے ذکریہ علیہ السلام تا
چې تا پناه د ونې نه وغوښته، په کار دا وي چې ما نه دې پناه غوښتې ده. تا ونې نه پناه وغوښته، اوس به غږ نه کې. که دې غږ وکړو دوی به دې حرکوي، ته به په منځ دوه شي. که دې غږ وکړو نو د پیغمبرۍ د لیست نه به دې نامه وباسم. ذکریا علیه الصلاة والسلام غږ نه کړو، اره پې ورله په دې خېټه او ونې سره اره کو او دوه نیمه یې کو. تاسو خیال راغی چې تا په کار دا نه و چې تا ونې ته وویلې چې ما له پناه راک. زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړې؟ ګوره یوسف علیه السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. زلیخې په جیل کې اچولی دی او دی د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پیده. یو خوب لیدلی او ده ته یې ووی، ده ورته ووی چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاه په ډیوټۍ کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاه ډیوټۍ کې به لګې. یوسف علیه السلام ورته ووی دې هلک ته چې د بادشاه ډیوټۍ ته ورشي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو هلک جیل کې پروت دی، که مام د جیل نه وباسي. الله ته دا خبره هم خوښه نه شوه. یوسف علیه السلام ته یې ووی چې زما په موجودګۍ کې تا د هغه قیدي په خوله بادشاه ته شپارس ولې وکړو؟ نو بادشاه آرډر وکړو چې دا هلک چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کاله نور قید شو. 12 کاله قید. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړي دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړې او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کې. حسنات الابرار سیئات المقربین، کم شی چې زمونږ په حق کې نیکی ده ا د مقربینو په حق کې ګناه ده. مونږ که شپارس وکړو چې لکه د دې غریب سړي دا کار دی ولی وکړه نو دا مونږ دپاره نیکي ده، په دې مونږ له اجر به میلاویږي. لیکن که پیغمبر چاته ووي چې د دپاره دا کار وکړه دا د هغې په حق کې ګناه ده، ځکه چې د هغه برای راست رابطه د خدای سره ده او برای راست تعلق چې دی خدای سره. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کوونکي نه و، د دې خپل خیال داو چې ګوره نیکي به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راست خدای سره رابطه او برای راست خدای ګوري او هغه سره تعلق. بل یو سوال دی چې آدم علیه السلام ته چې حکم د ملائکو شوی او چې سجده ورته وکړي، دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او که د اسمانونو ملائکو ته؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته، ځکه چې د خلیفه په ځمکه خدای پاک جوړ کړی، د خلیفه د اسمانونو نه، نو خلیفه د ځمکې و. لہذا کم ملک چې په ځمکه اوسېدو نو هغې ته حکم وشو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده. او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې دې ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوتو د ملائکو استازو د 6,00,000 کاله د خدای عبادت کړو. 6,00,000 کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې ده پې خدای ته سجده نه ولګولې. نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، ټول ملائک په سجده پرېوت، دی ولاړ پاتې شو، ده ونه کړه. چې وی نه کړه الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړو چې ته سجده وکړه نو ته ولې ونه کړه؟ ولې؟ نو دی ورته وایي چې قال انا زه خیر منه، زه د دې آدم نه بهتر یم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې یو پاک شی دی او دی د خټې نه پیدا یم. زه دته سجده ولې وکړم؟ انا دا انا ټکی ووی. انا ټکی دومره خطرناک دی چې د سړي دین او دنیا دواړه رسوا کړي. نور که په څه پوهېږئ که نه پوهېږئ خو دومره به پوهېږئ چې په 30 کاله د پاکستان کې هر حکومت چې راغلی دی نو هغه انا ټکی ویلی دی چې زه به دا وکړم. نو یو حکومت په سړیتوب د پاکستان نه
کوز شوی نه دی. یو حکومت ټول خدای داسې ذلیل کړي دي او داسې رسوا کړي دي او داسې شولی دي چې دنیا ته ښودلي دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانې دا موجوده حکومت دویم مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو. یو پکې تقریر کولو چې رنګونه هم خړ دي زه تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړو. نه انجام یې ګورئ. نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مدې ویلې نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي. د هغې وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکی کړی دی چې زه به دا وکړم نو انا ټکی شیطان کړو. الله ورته وایي چې فخرج منها فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. دا اولی وایي انا خو صرف د خدای شان دی او د هغه ذات دی او د هغه طاقت دی چې هغه وایي چې انا یا الکبریاء ردائی. الله وایي کبریایت زما صدر دی. بلم سوچ زما په مخ کې غرور وکړي تکبر وکړي ځان ته ووایي چې زم څه شی ما بل څوک شته لا بل څوک څه کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړې ده ځینې ملایکې ودرولی دي او هغې ته ویلي دي چې تاسو ووایئ چې لا په دې لام باندې د احمد راکاږئ لا. نو چې د کروڑونه کاله وشو چې هغه ملایکې پیدا دي او په دې لام یې د احمد راښکلی دی لا دا به د قیامت تر ورځې پورې د الله احمد راکاږي. نو د قیامت په ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکې به ورته مخامخ راشي وای بچې الا الله لا معنا هیڅ نشته سشتا اس نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشته نو دغه ذات ته. علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته. تاسو مونږ هم هیڅ ولی او کم شی به چې سبا عدم کیږي نو هغې نن تصور د عدم جایز دی. یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو که ته نن ووایې چې نشته نو دا جایز دی. نو کل من علیها فان دا یو قانون دی. کل من